مکتب په دوره کې و چې یو شاګرد د استاد څخه پوښتنه وکوله چې دوه په دریو کې څوک کېږي. هغه ویل زه به په کور کې مشوره وکړم. او د شینوارو اوسېدونکي فی الحال دلته په ننګرهار کې طب پوهنځی وایي او روخان یونیورسټي. د همیشه بهار یوټیوب چینل قدرمندو خوږو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې به ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. قدرمندو لیدونکو دا د جلال آباد ښار دی او موږ په مرکز کې د جلال آباد ښار سراج المعارض بڼ ته راغلي یو. نو نننۍ خپرونه مو دې ته ځانګړې کړې ده چې په یاد بڼ کې د ځوانانو سره د زړه خواله او مرکې وکړو. تر وروستۍ پورې زموږ ملتیا وکړئ. زه کانت الله باور یم او د کمرې په برخه کې را سره ریاض مومن مرسته کوي. قدرمندو لیدونکو تر څنګ راسره ورور ناست دی. د ده سره به د زړه خواله وکړو. وروره سلام، جوړ په خیر. مننه. وعلیکم السلام. تاسو ښه راغلاست وایو. خوشحاله شو چې تاسو سره مو مرکه وکړه او په دې مازدیګرۍ کې موږ هم راغلي یو همیشه بهار ته او خپله دلته د ښار د شینوارو اوسېدونکي وو. دلته د روخان د طب پوهنځي محصلان وو. راغلي مازدیګر کې موږ چې موږ هم تفریح وکړو
د منظرې نه خوند واخلو. د خلک راغلي دي، فیملی راغلي دي، ماشومان راغلي، نو موږ هم راغلي چې یو ساعت تېری وکړو. ډاکټر صاحب محترم که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ، ستاسو نوم مبارک. ما نوم مې حسن معصوم دی او د شینوارو اوسېدونکی. فی الحال دلته په ننګرهار کې طب پوهنځی وایي او روخان یونیورسټي کې وو او دریم سمسټر. څنګه مصروفیتونه څنګه دي؟ درسونو سره څنګه دي؟ الحمدلله بس ښه دي، روان دي او مصروفیتونه بس جاري درسونه دي. تفریح په خاطر سراج المعارض بل ته راغلي او تفریح په خاطر راغلي وو. موږ زه بس دماغ فرېش کړو، دلته راغلي ساعت به هم تېر کړو او خلک به هم وګورو چې څنګه راغلي دي او څه کارونه کوي اوس. ځکه طبابت خو ډېر پیچلی او سخت مسلک دی، نو مطالعه ډېره غواړي. نو فکر کوم تاسو موقع نه استفاده کړې او تفریح په خاطر دلته راغلي. البته چې همداسې ځکه چې ډېره مطالعه سټډي غواړي، د خاطر موږ هم بس او مهمه دا ده چې اول ورته دماغ فرېش شي. یعنې مهمه دا نه ده چې ډېر سړی درس ووایي، ډېر وخت د خپل صحت لپاره ورکول هم مهم دي او لازم دي. او بالکل ډاکټر صاحب که لیدونکو ته څه غوښتل لرئ، کوم پیام در سره یې، نو مهرباني. ټولو کې خو غوښتنه مو دا ده خلکو څخه، خاص په دې فارق باره کې چې مثلا دلته راځي زیاتره ځوانان ګوري فاک چټلۍ باره کې، نو دا د ایمان یو برخه ده. موږ باید د فارق او د ښاري ټولنې لپاره یو ټول لاس همغږي شو او د ټول دا ښار خپله وساتو او جوړ کړو. بالکل د ښار چې دی او د چاپېریال ساتل زموږ تاسو ټولو ګډ مسؤلیت دی. باید چې هر ځوان هر ورور دغلته راځي باید د پارک د ماحول پوره ساتنه وکړي، په نظافت توجه وکړي. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه، خیر اوسئ چې موږ ته د وخت راکړئ. مننه خلکو قدرمندو لیدونکو، تر څنګ مې یو بل هم ځوان ولاړ دی، د سره به د زړه خواله وکړو. وروره سلام، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، ښه صحت ښه ده. مننه، خوشحاله اوسئ. که ځان وپېژنئ تر څو لیدونکي دې وپېژني، ستاسو نوم مبارک. نوم مې اکرام الله دی، لغمان ولایت اوسېدونکی او فعلا دلته په چکر راغلی یم. څنګه د دې د موسم او آبوهوا څنګه ده؟ لږ معلومات ورکړه لیدونکو دپاره تر څو چکر ووایي. فعلا خو هوا ښه ده، اوس موسم ښه موسم ده، د چکر موسم ده، همدغه ښه وختونه دي د چکر. او څه مصروفیت لرئ که نه اوزګار یې؟ فعلا خو اوزګار یم. لغمان څخه دلته په چکر راغلی؟ او په چکر راغلی. ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند ډېر ښه تېرېږي. لیدونکو دپاره که څه لرې خوږه جالبه خاطره در سره یې، شعر بیت مهرباني. جالبه خاطره خو یو دانه لرم، جالبه خاطره چې د مکتب په دوره کې و چې یو شاګرد د استاد څخه پوښتنه وکوله چې دوه په دریو کې څوک کېږي، هغه ویل زه به په کور کې مشوره وکړم. خدای زما د توبه. ډېره جالبه وه. مننه وروره، خیر اوسئ چې موږ ته یې وخت راکړئ. مننه. ژوندی اوسئ. عکسونه خو موږ سره خپل شی شته که نه ګورئ څنګه؟
غازي امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ اتل او نه هېرېدونکی پاچا هغه څوک چې افغانستان ته د انګریزانو څخه خپلواکي واخیسته او افغانستان ته یې چې دی خپلواکي وروبخله. دا هغه څوک و چې افغانستان یې په خپو ودرولو او کوشش یې کول تر څو افغانستان د نورو سیالو هیوادونو سره سیال کړي. قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره استاد عبدالرحمن عابد ناست دی. دا چې غازي امان الله خان څه کارنامې کړي افغانستان لپاره نور څه خدمت کړی دغه معلومات به له استاد عبدالرحمن عابد څخه واورو. استاد دا ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایم ستړي مه شئ په خیر راغلئ. مننه کورم آباد چې موږ ته مو وخت راکړې. ډېره مننه. غازي امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی په 1802 میلادي کال په پغمان کې زیږېدلی و او په 1919 میلادي کال د خپل پلار د شهادت څخه وروسته واک ته ورسېدلو. د خپلې واکمنۍ په مهال باندې ډېرې لاسته راوړنې لرلې د افغانستان لپاره. د غازي امان الله خان کارنامې چې وي لومړنۍ کارنامه کله چې دا واک ته ورسېدلو لومړنی کار د ده دا و چې د انګلیسیانو هغه کم نفوذ چې په افغانستان کې موجود و، البته افغانستان اشغال نه و خو د انګلیسیانو تر مستقیم نفوذ لاندې و. نو غازي امان الله خان واک ته له رسېدو سره سم د انګلیسیانو څخه ازادي اعلان کړله، سره د دې چې انګلیسیانو دې ته چندان توجه ونه کړله خو غازي امان الله خان د انګلیسیانو خلاف تقریبا په 3 جبهو کې چې د کندهار جبهه وه، د پکتیا جبهه وه، د جلال آباد جبهه وه، دغه 3 جبهو کې د انګلیسیانو خلاف جګړه اعلان کړه او د هغو خلاف مبارزه وکړله. بالاخره د اوږدو مذاکراتو وروسته غازي امان الله خان په دې وتوانېدلو چې د هغوی څخه ازادي واخلي. تقریبا په 1922 میلادي کال انګلیسیانو د افغان دولت په رسمیت وپېژندلو او د دوی هغه رسمیت یقیني شولو. تر دې ځای همدومره څه نه. د دې ترڅنګ غازي امان الله خان د خپلې واکمنۍ په مهال باندې په غنیزه برخه کې ډېر کارونه وکړه. پوهنه زده کړه یې جبري کړله په خلکو باندې، د جنکیانو لپاره یې مکاتب جوړ کړه چې دغه د یو ملت لپاره بنیادي حیثیت لري. همدغه د غازي امان الله خان د ازادۍ اعلانول و. هغه د انګلیسیانو هغه ستره امپراتوري چې تقریبا چې لمر پکې نه لوېدلو د هغوی خلاف چې ده کله ازادي واخیستله نو دا نورې نړۍ ته یو الهام شولو، یعنې غازي امان الله خان نورې نړۍ ته په یو الهام باندې بدل شو. وروسته چې کله غازي امان الله خان ترکیې ته سفر وکړي نو هلته ورته د ترکیې ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک یو لقب ورکړي چې د ختیځو ولسونو د ازادۍ اتل، په دې معنا چې ختیځو ولسونو ته دغه الهام د ازادۍ غازي امان الله خان ورکړي. د دې ترڅنګ نور ډېر هغه ملتونه چې د انګلیسي استعمار لاندې و د غازي امان الله خان د ازادۍ اخیستلو څخه په الهام سره د دې خلاف مبارزه وکړله او تقریبا د هغې نه راوروسته تقریبا د انګلیسي امپراتورۍ څخه 54 هیوادونو ازادي واخیستله. یعنې لومړنۍ امریکې متحده ایالات و چې په 1928 میلادي کال یې خپلواکي ترلاسه کړه. دوهم ورپسې غازي امان الله خان چې په 1919 میلادي کال باندې ازادي ترلاسه کړله. د دې ترڅنګ د 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې بیا دغه د استعمار لمن د اسیا او د افریقا د اکثره ملکونو څخه ټوله شوله او اوس وخت کې انګلستان چې مخکې ورته لویه برېټانیا ویل کېدله یو وړوکی کوچنی هېواد دی چې تقریبا مساحت یې لږ تر لږه 2.5 لکه کیلومتر مربع پورې رسیږي. دا یو اړخ د غازي امان الله خان د واکمنۍ. په نورو برخو کې د غازي امان الله خان کمې کړنې چې وي هغه ډېرې زموږ او تاسې د ملت ته چې وي ډېر یو بنیادي حیثیت یې لرلو چې هغه د ترانسپورتي لارو جوړولو، د زراعت پرمختګ و، هغه کم پوځ چې موږ په هغه وخت کې لرلو هغوی ته د تنخواګانو زیاتولو، د دې ترڅنګ زده کړه جبري وه او د دې سره ترڅنګ کې زده کړه باندې کم فیس هم نه و، یعنې مفته زده کړه وه. نو کله چې یو ملت زده کړه وکړي طبیعي خبره ده د هغو هغه کم
پایښت چې دی هغه بیا تضمینېږي. نو غازي امان الله خان تر ټولو ډېر اولویت څه ته ورکړي؟ زده کړې ته او د هېواد پرمختګ ته. او بل د دغه ټولو کارونو د ترسره کولو دپاره غازي امان الله خان دا خبره کړې وه چې د دې ټولو کارونو ترسره کولو دپاره د یو ملت ازادي ضروري ده. ځکه هغه ملتونه چې د نورو تر نفوذ او استعمار لاندې په خپلواک ډول باندې خپلې چارې نشي تنظیمولی، نو طبیعي خبره ده دی بیا هغه خپلې چارې او د خپلو منابعو څخه په ښه ډول باندې استفاده نشي کولی. یو خبره چې ما ته لږ ضروري ښکاري، ډېر خلک وایي چې ازادي غازي امان الله خان واخیستله. دا سمه خبره ده، خو باید یادونه وکړو چې موږ تر دې مخکې اشغال لاندې نه وو، یعنې افغانستان د انګلیسیانو د نفوذ ساحه وه. نو دلته د هغوی نفوذ و، یو استازی به یې موجود و او بعضې غوښتنې به یې په دغه حکومت باندې منلې چې په سیاسي قاموس کې دغه رقم حکومتونو ته په اصطلاح باندې ناقص الاستقلال دولتونه ویل کېږي. ځکه یوازې د دې هغه استقلالیت چې دا تر پوښتنې لاندې بعضې چارې په خپل ډول باندې په خپلسري ډول باندې نشي تنظیمولی، خصوصا سیاسي داخلي چارې او بهرنۍ چارې دا په خپلواک ډول نشي تنظیمولی. او هغه څوک چې د دې حمایه کوي یا د دې تر نفوذ لاندې، نو د هغوی د غوښتنې څخه پرته چا سره سیاسي اړیکې، امنیتي اړیکې، همداسې فرهنګي اړیکې نشي پاللی. نو هغه وخت کې د انګلیسیانو د نفوذ څخه د افغانستان ژغورل په دې معنا باندې و چې افغانستان ته د پرمختګ ټولې لارې خلاصې شولې او هغه کم په اصطلاح باندې یو خپلواک دولت چې د کومو مزایاو څخه برخمن، افغان دولت هم برخمن شو، د هغوی د نفوذ څخه آزاد شو. غازي امان الله خان د 1919 نه تر 1929 میلادي کاله پورې واکمن و. وروستیو کې بعضې تېروتنې چې غازي امان الله خان وکړلې هغه اروپا ته یو اوږد سفر او د داسې قوانینو منظورول و چې د خلکو احساسات یې راوپارول. نو دغه هغه موارد و چې د خلکو احساسات د ده په وړاندې وپارېدل او د ده د حکومت د سقوط لامل شولو. نو تر ډېره پورې یو سره چې د غازي امان الله خان ملي قائد بلل کېږي، خو بعضې تېروتنې د دې لامل شولې چې د ده واکمني ډېره ونه غځېدله او هغه ټیم کې انګلیسیانو د ده د نه موجودیت څخه استفاده وکړله او هغه کم فرصت طلبه خلک چې وو په افغانستان کې لاسوهنې ته زمینه برابره کړه او د ده حکومت ونړېدلو، چې تقریبا بیا 9 میاشتې داسې یو ګډوډ حالت و چې د سقاو واکمني وه. او د سقاو واکمنۍ کې هغه څه لاسته راوړنې چې غازي امان الله خان لرلې متاسفانه ټولې د لاسه ورکړل شولې. خو وروسته بیا د نادر خان او د ظاهرشاه په وخت کې تر یو حده پورې هغه تېروتنې چې شوي وي جبران شولې. استاد که راته ووایي چې غازي امان الله خان بیا چېرته وفات شو، ننګرهار ته بیا څنګه راوړل شو؟ غازي امان الله خان چې کله له واک څخه لرې شولو، د افغانستان څخه ایټالې ته دا جلا وطن شولو. واک یې په لنډمهاله ډول باندې خپل ورور عنایت الله خان ته پرېښولو، خو متاسفانه هغه هم د څو ورځو واکمنۍ څخه وروسته سقوط وکړي او دا لاړلو ایټالې ته جلا وطن شولو، چې تقریبا د ژوند تر پایه پورې بیا مالته پاتې شولو او په 1960 میلادي کال باندې وفات شولو، چې بیا د خپل وصیت سره سم افغانستان ته راوړل شولو. دلته د جلال آباد ښار د امیر شهید باغ په دغه کې مقبره ده، دلته خاورو ته وسپارل شول. ډېره زیاته مننه استاد عابد پور ودان چې راغلی او موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ. مننه، خوشحاله اوسئ.